یار صاحب یو دوه شعره به درته ووایم چې څوک په یوه او څوک په بله لاړه څوک په یوه او څوک په بله لاړه ژړا په خپلې تنهایۍ راځي مخکې به ډېر خلک په خپله راتله اوس هغه خوب هم په ګولی راځي څوک په یوه او څوک په بله لاړه ژړا په خپلې تنهایۍ راځي مخکې به ډېر خلک په خپله راتله اوس هغه خوب هم په ګولی راځي او صابر صاحب وایي چې هغه چې خلکو به وی نه رغېږي خبره یار هغه سړی روغ شو هغه چې خلکو به وی نه رغېږي خبره یار هغه سړی روغ شو اوس تا په نوم اورېدو نه بوږنېږي په تا مین ستا لیونی روغ شو او ډاکټر اسرار صاحب وایي چې زه د شعرونو نه مړ شوی یم وجه یې دا ده چې زوړ شوی یم یو لیونتوب زه شاعر کړی وم ستاسو دعا ده اوس جوړ شوی یم ستا د زړه ځیګر د کوره نه وځم دومره خو د زر د کوره نه وځم ویم چېرته په لاره کې مې شپه نه شي زه په مازدیګر د کوره نه وځم کومه د یو دوست په نصیحت عمل چرې هم نهر د کوره نه وځم کومه د یو دوست په نصیحت عمل چرې هم نهر د کوره نه وځم نه دي چې بنګړي راله راوړي یار دا ځل په اختر د کوره نه وځم نه دي چې بنګړي راله راوړي یار دا ځل په اختر د کوره نه وځم زړه مې وایي نن به دې راځي وصال زه په دې باور د کوره نه وځم بس د ټولو ډېر ډېر مننه او بیا هم زما ملګري یې په مونږ ګران یې ما درته د زړه نه دغه خبرې وکړې خو شعرونه مې در سره هم د ژوند صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې د ژوند صحرا ته مې د مینې باډیوه راوړې ما د احساس د ګل په لپه کې لمبه راوړې زه د مین زړه د رضانو بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې زه د مین زړه د رضانو بغیر نه پایم ما کله کله د جانان کلي ته شپه راوړې ته راته ووایه چې څه په کربلا کې شوي ما په ټکر او په بابړه تبصره راوړې دغه سړی د محفل رنګ ته ګوریا وروي څه هم یې غزل راوړې هم یې قصیده راوړې زما د غرونو د ښایست لغمه هر سوداګر د کرش مشین او پولادي سپینه اره راوړې د لیونتوب د جنگ په زغره کې من غخت ایمان د سحر زمون له مې له ځان سره نیزه راوړې د انتظار د هر تودو غرمو وخلې صابر د خپل ارمان د ونې سوري له دمه راوړې نو دغه د صاحب شاه صابر صاحب دغه څو شعرونه وو او دغه نظم چې زما سترګې خوبولې انتظار شوګیر خوړلې که بېدمه بې مزې دي یو دوه اوښکې خو پکې دي دا مې تا پورې نیولي دا به تا پورې ساتمه دا به تا ته څه سومه او دغه نظم اخرنی چې په خیر راغلې ستړی مه شي په خیر راغلې ستړی مه شي څنګه راغلې په خیر راغلې په موده په زمانه پس چا در یاد کړم که در یاد شم که د یاد وي ستا خو هیروم ته خو ورک وې په دنیا کې د دنیا په رنګینو کې په رنګینو ورځو شپو کې ناوزګار وې څنګه وزګار شوې په موده په زمانه پس ژوند دی ولید ځان دی ولید خپل قسمت درته معلوم شو زه در یاد شو مال راغلی خو په داسې وخت کې راغلی چې زه هغه پاتې نه یم په رښتیا هغسې نه یم چې کوم زه تا پېژندمه هغه زه زمانه ورک دی زما زړه زمانه ورک دی لیونی ورپسې ګرځم په رڼا کې په تیارو کې په بازار کې په کوڅو کې په نشو په تماشو کې هغه زه چرته کې ګورم هغه زړه چرته کې ګورم سر وخلې بر وخلې که مې ومون نو واده ده هغه وخت به دې خبر کم که دې زړه و که وزګار وې که راتلی شوې بیا به راشي چې زاړه وختونه یاد کړو خپل خواږه وختونه یاد کړو او د وصال صاحب په دغې شعرونو بس په مخه ښه واخلو چې مونږ سره چې ښکر وخي کاڼي ته به سر وخي مونږ سره چې ښکر وخي کاڼي ته به سر وخي مونږ په نظرونو مړه مونږ خو به نظر وخي ټولو روجه خوارک ته چم چغې د اختر وخي دوی له د غره حسن سه دوی خو ته نختر وخي هجر کړو پاگل وصال یار ته د شپې ور وخي نو په غزل او په سندره نه پوهېږي یار د سره په خبره نه پوهېږي ما ته وایي چې زما په رضا ګرځه پویو مې خو کاپره نه پوهېږي دا په کم نشه کې داسې لیونی ده چې پرېوځي د کمره نه پوهېږي ما د مینې په راز څو ځله پوه کړه خو د حسن جادوګره نه پوهېږي او ځینې خلک د ازله زورور وي ځینې خلک بې د شره نه پوهېږي دغه د صابر صاحب شعرونو په دغې خبرو راته رایاد شو افشنادان وایي چې
پلار مې پرېښودي دشمنۍ یریږم زه هره شپه کوم څوکۍ یریږم زه د تیارې او خاموشۍ یریږم شپه شوه راوخېجه سپوږمۍ یریږم تا سره یو ځای په ټال نه زانګمه ته راکوې تیزې ټالۍ یریږم قصه کې بیا خامار ته ورسېدې قصه پرېږده بس کاوی یریږم کوم ښکلی یاد کړمه چې دا یې خوښ دی د نادان زړه په نادانۍ یریږم ډېره مننه ډېره مننه